یو نوي، دوه نوي، درې نوي، څلور نوي، پنځه نوي، شپږ نوي دی، هم اووه نوي دی، اته نوي. ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ. الرحمن الرحیم. د مسافرو خیریه بنسټ د پاڼې د نورو لیدونکو سلامونه، احترامات، مینه، ادب مو یو ځل بیا ومنئ. هیله ده چې تاسو به ټولو روغ جوړ خوښ او خوشحاله وئ. د تل په څېر راغلي یو د افغانستان پکتیا ولایت ګردیز ته، دا چې یو څه ناروغه وم او ډېرې ورځې وشوې چې زموږ پر پیج باندې د مرستو او یا هم د هېوادوالو د احوال کومه ویډیو نه وه، نو هیله ده چې زموږ معذرت به ومنئ. راغلی یم د هغه سپین ږیري تر څنګ چې په تېره ویډیو کې تاسو راسره کتلی وو چې خورا زیات ناروغ او بد اقتصادي وضعیت کې قرار درلوده. دا چې د ځینو هېوادوالو مرسته مو ورته راوړې ده. تاسو زموږ سره پاتې شئ او د دې کاکا اوسنی حالات هم راښانمه. کاکا مې تر څنګ ولاړ دی، غواړم چې د ده حال راواخلم. درنو لیدونکو، کاکا مې تر څنګ ناست دی. پوښتمه یې چې ژوند دې څنګه دی؟ کاکا راته ووایه چې اوس دې ژوند څنګه دی او ناروغي څنګه ده؟ زما خو ناروغي خو سته، خدای حاضر حضور ده، او د ژوند دغه نه خواږه ورونه کامیاب سرفراز غواړم. ما اکثر خصوصي کومک راولېږو او دغه د له خیره سره ما د ګران ورور راغلی ده دلته ما سره ناسته په دغه کې کوټه کې، او دغه د ما مرسته یې راوړې ده. اوس به یې راته وسپاري، تاسو ته به وینئ په خپلو سترګو چې زه خپل امانت تسلیم کړم او تاسو ته 100 میلیونه بدله د پاک رب نه غواړم. کاکا راته ووایه چې اوس د پښو دردونه څنګه دي؟ ته هغه لیدونکی چې تا پښې نه وکتلې، ډېر سخت په بازار زموږ کمرامین ملګری ته ښیي دغه حالاتو چې د دې کاکا دواړه ګوتې کټ شوي دي، یوه کټ شوې او بل هم ضربه لیدلې ده، یعنې د شکر ناروغي لري او ډېر سخت پرې فعذاب و. کاکا راته ووایه چې اوس دردونه څنګه دي؟ دردونه زیات دي، دغه وس نه و، دوا مې ونه خوړه، اوس پاتې د منځ کې غذاک ده. دا شکر خو توروالی هډوکي ته راولي که نه، د دغه هډوکو نه اوس ډارېږم زه یم چې زر یو طرف نه علاج وکړم. د علاج د وجې نه دا په ما باندې بوج زیات سو، دا تقریبا 3 میاشتې سوې چې دا کټ سوې ده دا ګوته مې. دغه خدای پاک بچ کړی، تاسو دعا او برکت و دغه دوستانو، او دغه خو کټ سو، دا خو له بیخ نه کټ سو، هم 3 فرقه کې پوه شئ. دا 2-3 بندونه دي، 1-2-3 یما په 3 بند کې کټ کړ د بیخه. د ډاکټر طاهر د ملکي شفاخانې سرپرست. کاکا ته چې اوس هوا یخه ده او یخه هوا کې ستا پښې درد کوي؟ داسې درد کوي چې بیخي په عذاب یم، تمام ورځ دغه کوټه کې دغه وجې نه پاتې ده که نه. ماته توخانه پکار ده، ماته یو بخارۍ پکار ده چې بخارۍ راته لګېدلې بیا درد نه کوي. هوا ګرمه او هوا ګرمې، اوس هوا د کوټې بیخي یخ. دا خو ګردیز د ژمی د یخ بیا خو اوس پورې خو یخ نشته چې یخ راسي بیا خو ما په عذابوي. بیا اول کال ده ډاکټر راته ویلي چې دی به 3 کاله داسې حفاظت کړی که زمغه ساعت د تا عملیات کړي په دې چې دا خو غټ بند ده، لوی بند ده. دا لوی بند چې دا ټول دغه ورسره تړلي هم زړه سره، نو د دې به ته صحیح علاج کوې. بیا ما ته پرچې مرچې ولیکلې، خدای ستاسې پاتې ونه. د ده نه بعد له خیره سره تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي، د دې نه د خدای په اطلاع پورې ستاسو ما سره کومک وکړه، نور کومک هم درنه غواړم. خواهش کوم د تاسو نه چې داسې ورور غورځي بل ورور لاس کې نیسي، په لغته یې نه وایي. تاسو ته ما وزر مخته کړه چې زه خپله محتاج یم، د ګټې مې څوک نشته، بچیان مې داسې واړه ماشومان دي، او تاسو ما سره دومره مرسته وکړه. نور هم غواړم دنه د تاسو کامیابي او سرفرازي او انتفاق د پاک خدای نه غواړم. ډېره مننه کاکا. انشاءالله تعالی زموږ با احساسه ورونه دي، هغوی ته حتما نه هېروي، تا یادوي، تا سره حتما کومک کوي. ځینو ورونو موږ سره ژمنه کړې د هغوی مرسته راته موږ نه در رسېدلې او ځینې به انشاءالله تعالی موږ ته رسېدلې. دغه هم تاته سپارم، هغه لیست چې موږ ته ځینو هېوادوالو مرسته رالیږل تاسو ته وړاندې کوم تر څو ټول هېوادوال هم وګوري. درنو هېوادوالو، د هغه ورونو زه نومونه اخلم چې چا او له کومه ځایه زموږ سره همکاري کړې وه تر څو تر دې بابا یې موږ راورسوو. لومړی یو ورور ده له دوبۍ څخه تقریبا 11,000 افغانۍ د موږ ته رالیږلې وې، الله دې اجر ورکړي. لومړی یو بل ورور بیا له کابل څخه تقریبا 1800 افغانۍ وې، او 14,000 افغانۍ له سعودي څخه، او 9,000 افغانۍ بیا هم له سعودي څخه، 11,000 له دوبۍ څخه، همداسې 11,000 د کویټ له صنایع څخه دې بابا ته راغلې وې، او 10,000 افغانۍ هم له ترکیې څخه، همداسې 3,000 افغانۍ له کویټ څخه، او 10,000 افغانۍ له امریکې څخه،
18,000 له جرمني څخه چې په خوست کې د یو سراب منګل صاحب په لاس باندې موږ ته وسپارلې او همداسې 7,000 افغانۍ له مزار څخه ځینو ورونو موږ ته رالیږلې وې چې تقریبا ټولې 1,00,000 افغانۍ کېدلې چې موږ هم 1,00,000 افغانۍ دې کاکا ته راورسولې او اوس موږ ورته شمارو تر څو پورې 1,00,000 افغانۍ د پوره دي او که نه دي 1 2 3 4 5 6 7 دی 8 دی 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 دی 20 21 22 23 23 څلورویشت دی 25 دی هم 26 دی 28 دی 28 دی 29 دی 10 11 12 13 14 15 شپږ 10 8 10 9 10 دی 40 41 42 43 44 45 شپږ 40 دی هم 48 دی 49 او دی 50 دی 51 دی 52 دی 53 دی 54 دی 55 دی شپږ 50 دی 50 دی هم 58 دی 59 او دی هم 80 دی 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 او دی هم 6 او دی 7 دی 8 دی 9 دی اویا 1 2 3 4 دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی هم 80 دی 1 2 3 4 5 دی 6 دی 7 دی هم 8 دی 9 دی هم 90 1 2 3 4 5 دی 6 دی هم 9 دی 8 او دی هم 100 1,00,000 افغانۍ تقریبا پوره زموږ تاسو هیوادوالو دې ته رسولې وي او انشاءالله تعالی د دې کاکا هغه ستونزه چې دی په کور کې لري او یا هم اقتصادي ستونزه تر یو حده پورې به حل شي خو دا چې تاسو یې ګورئ ناروغي ډیره ده او شاید له هیواد څخه باندې لاړ شي ستاسو مرستې ته به حتما اړتیا ولري کاکا دغو ټولو ورونو ته څه پیغام لري دغه خواږه ورونو ته دا خواږه مسافر ورونو ته د ما خواږه د کلمې ورونو ته اول د پاک خدای نه د دغه صدقې اجر غواړم چې الله دې ورکړي د ما سره وکړه دوی سره د خدای وکړي او دوی لپاره 5 وخت لمونځ او داس کامیابی سرفرازي احتیاجي د خدای ورنه وساتي رب العالمین د ما د احتیاجي نه هر مسلمان وساتي خصوصا د مسافر ورونه د پاک رب نه د دوی هغه مراد غواړم چې شرعي خدای ته خوښ او دوی پسې وتلی دي خپل خیرخانې سره د ډکو منګولو په خوشحالۍ په عافیت په عزت چې ما سره کومک دغه د خدای ټول لاس خوشحال خوشوخته لري کامیابی د ټولو غواړم ډیره مننه عزیز محترم له ټولو ملګرو څخه ډیره زیاته مننه کوو دا چې زموږ پر موږ اعتبار کوي او د خپلو بېوزلو ورونو مشرانو کاکاګانو لاسنیوی کوي خواږه کوچني ماشومان لري انشاءالله تعالی یو څه به ژوند ورسره بدل شي او بیا هم مرستې ته اړتیا لري ژمی له مخته او نه یوازې دا کاکا زموږ سره په لسګونو سلګونو نورې کورنۍ ثبت دي مخته ژمی روان دی پکتیا یخه هوا ده یعنې اوسنۍ هوا یخه شوې ده نو داسې یتیمان بېوزله زموږ سره شته چې هغوی مرستې ته اړتیا لري او تاسو زموږ سره مرسته وکړئ موږ انشاءالله تعالی تر داسې بېوزلو او بېوسو خلکو رسوو او دا چې زموږ له پیج کې کومه ستونزه پیدا شوې وه ځینې ویډیوګانې ډېرې شوي انشاءالله تعالی موږ هغه هم وار په وار بېرته خپل پیج ته اچوو زموږ سره یې وزغمئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو او بله خپرونه تاسو ته وړاندې کوو موږ ته اجازه راکوئ په پاک رب مو سپارو ښاد اباد خوشحاله او ارامه اوسئ